که تاسو هم ټریډینګ کوئ نو د ټریډ لګولو نه مخکې دا ضرور وګورئ چې کله تاسو ټریډ اخلئ نو د ټریډینګ نه مخکې به تاسو څه کوئ تاسو به ټرند ګورئ مطلب چې مارکیټ په بره باندې روان دی یعنی بولش دی که مارکیټ سایډ ویز دی او که نه مارکیټ په ښکته دی ښه دغه هم کنفرم شه بیا به د هغې نه بعد څه کوئ چې مارکیټ په سپورټ لیول دی او که نه سپورټ لیول هغه ځای ته وایي چې بار بار مارکیټ په لاندې راځي او یو ځای بار بار ټچ کوي نو دې ته سپورټ لیول وایي کو چرته وي نو تاسو به څه کوئ د بای انټري به اخلئ او کو چرته نه وي نو تاسو به ټریډ نه اخلئ که سپورټ لیول نه وي نو ګورئ به مارکیټ ریزسټنس لیول باندې دی او که نه دی که چرته وي تاسو به د سیل انټري اخلئ که چرته نه وي نو ټریډ به نه لګوئ خو په سپورټ لیول باندې د بای انټري او د ریزسټنس لیول باندې د سیل انټري اخیستو نه مخکې به تاسو څه کوئ د بریک آوټ انتظار کوئ اکثر مارکیټ دغه شانته روان وي او بیا چې کوم دی د ریزسټنس لیول یا سپورټ لیول چې دی دا مات کی مارکیټ ټرند بدل کی نو کنفرمیشن د پاره چې 2-3 کندلې کله جوړی کی نو تاسو به انټري اخلئ